ګران هیوادوالو خدای دې وکړي چې روغ جوړ وایاست. د نن ورځې خپرونه کې را سره د هیواد تکړه ممثل ښاغلی جلال الدین بصر کې مېلمه ده. خپرونه کې را سره ملتیا وکړي. په خپرونه کې درته جلال الدین بصر کې ښه راغلاست وایو. په خیر راغلی، ستړي مه شئ. مننه د تاسو نه، د هیوادوالو نه او د دغو بي بي خیریه بنسټ نه مننه کوم چې موږ ته په دې خپرونه کې ځای راکړو او ډېر خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې یم اورم. ډېره مننه چې په خیر راغلی. که د ځان باره کې لږ معلومات راکړئ چې د کوم ځای کوم ولایت یې؟ موږ زه خپله د میدان وردګو ولسوالۍ یم، ولایت یم، او خپله مې نوم جلال الدین ده. په بستر کې مشهور یم. ډېر ښه. څنګه مو وکولی شو چې د شمشاد تلویزیون ته راغلی؟ څه باعث شو؟ ولا شوق ده که نه، یو شعر ده که اورېدلی دې وي مینه لوی دریاب ده په ګاډېږمه زه دیدن تږی نه مړېږمه. دغه یو شوق ده، یو ذوق ده چې چېرته چاته شوق ورشي که نه نه خبره ده. بس مې شوق راغلو، مې ځه تلویزیون کې به کار شروع کړو. دا مې یو بحث ده. تا په دې ذهن کې داسې ګرځي چې ته به داسې یو تلویزیون ته ځې هغه کې بیا خپرونې وړاندې کوې؟ ما ته داسې خوب لیدنه وه، لیدن لکه خوب چې ګورې. ډېر ښه. که د لومړنۍ برنامې باره کې موږ ته ووایې، لومړنۍ برنامه مو کومه یوه وه؟ چېرته مو ډکه کړه؟ چا تشویق کړی؟ دغه دلته یو ملګری مو په نوم د ضیاءالحق هوتک نومېږي که څه نومېږي، هغو زه بوتلم خپرونې ته اول او د ما رول چې و د ما د مینتوب رول و. بیا زه داسې هغه کوډګر ورته وي که ملا ورته وي که څه ورته وي، هغو ته ورغلم چې ما ته داسې یو تعویض راکړه، داسې یوه نجلۍ ده جګ کارې ده او باید د ما سره د واده وکړي. سي هغه تعویض راوړمه، سي هغه ملا مانه پوښتنه کوي، هغه سړی وي چې ښځه جګه ده که ټیټه؟ مې جګه ده. مې زه باید جګه ښځه وکړم، ټیټه ښځه څه کوم؟ سي بس باید دا شو چې همدا کامیاب شوم. په تلویزیون کې مې خپرونه صاحب کړه، بیا سي هغه خلکو زه قبول کړم چې مثال په طور ته به روزانه راځي. مې زه دا کار نه کوم. دا انتخاب دې څنګه دومره غټ وکړ؟ تا ویل داسې یوه جګه ښځه مې انتخاب کړه. تا خو باید داسې نارمل سایز. زه حقیقت وایم، دغه تاسو رسنۍ به مو ګوري، دا ښایسته نجونې چې دي ما ته ډېر خوند راکوي. سپین حقیقت خبره کوو، نه والا کې چا نه پټه کوو. وي زه چې حقیقت وي هغه خبره به کوئ. مننه. څنګه د شمشاد تلویزیون ته راغلی؟ چا راوستی؟ ولا دغه هوتک صاحب نومېږي، یو هغه د مفکر نومېږي، غوره وسمه، یو نوري دی فیض محمد نوري، دغه زه ډېر تشویق کوم، د سره معرفي شوم. زیات ما خلک وو او لایق اثر وو هغه وو. بس ما ته وویل ته تلویزیوني چهره لرې، ته کولی شې چې کار وکړې. بیا مې ورته وویل زه تلویزیونو او استاد یم، زه په تلویزیون چهره کې کار نشم کولی. وینا وی چې زړه غټ کې دا کارونه تا ته اسانه دي. زده کړې مو تر کومه ځای کړي؟ والا زده کړې چې حقیقت خبره وکړو، د اقتصاد د وجې نه مې تر اسلام پورې مکتب ووی، نور مکتب پرېښودو ځکه چې اقتصاد مې ضعیفه و. مایزه که چېرته بیا مکتب زه ووایم، بیا د واړه ماشومان لرم، د کور سرپرستي ما په غاړه ده. مې که زه دا چېرته دا وکړم بیا به هغه نه غریبان پاتې کېږو. کاروبار چې نه وي بیا څه کوي، کور ته به څه وړي. مجبوره شوم، هڅه مې وکړه، زحمت مې وباسو، محنت مې وباسو او بیا مې کار شروع کړو. ډېر ښه. چیش سره ډېره علاقه لرئ؟ موزیک سره، د موزیک برخه کې ترانو سره لرئ؟ نعتونه ډېر اورئ؟ کیسې ډېرې لولئ؟ ویډیوګانې ډېرې ګورئ؟ ډرامې ګورئ؟ چیش سره ډېره علاقه لرئ؟ اول مقام خو د خپل مسلک ډېر ګورم، او بیا په دوم مقام کې ما ته د ګلپاڼې سندرې ډېر خوند راکوي، شعرونه د کرم خان او د نوشیروان. دا خو څه چې حقیقت وي، لیدونکو د حقیقت خبره کوم. او بیا په تیره د ګلپاڼې سندرې ما ته ډېر خوند راکوي. د کرن خان یادونه دې وکړه. د کرن خان کوم یو شعر درته نه دی یاد؟ هغه ډېر داسې د وطن باره کې، د خپلو خلکو باره کې ښه ښه شعرونه ویلي، بغیر د مینې او د محبت نه بغیر اخوا کوم شعرونه چې ویلي؟ هغه یو شعر ویلی دا د ښکلي په باره کې ده که نه، وي چې دا څه رقم شعر ده اوس مې په ذهن کې نشته، خو ډېر زه شعرونه ویایم. زه ډېر مینهږم، همدغه مشکل هم لرم. دغه ما چې کوم واده وکړو دغه مې ډېر په شوق ذوق سره کړی. حقیقت وایم، لیدونکو تاسو خفه نه شئ، زه چې کومې خبرې کوم دا څه چې حقیقت وي، لکه په خطکش باندې چې خطکش کې په دیوال همدغه رقم حقیقت. مور درته ګرانه که پلار؟ یاره پلار خو د سارا سړی ده، او مور چې ده میوه ده. د وجود لپاره هغه څه ورته هغه خبره کوي، ویټامین سی ویټامین ډي که نه، دا د وجود لپاره ګټه ده. مینه چې څومره ورکوي مور ته هغه هم لا کمه ده. چې تاسو سره څومره مینه کوي هغه هم لا کمه ده. تاسو سره وړکتوب نه در ونیسي، غاټ دي کي، هڅه دي کي تعلیم ته دې واستوي، مثال په طور انجینري ته دې واستوي، ډاکټري ته دې واستوي. مور ډېر ښه میوه ده، نه پیدا کېږي مور.
مطلب تا د خبرونه مطلب دا ده چې مور ډیره ګرانه ده. مور ډیره ګرانه ده. ولې پلار ګران نه ده چې پلار هم ګران ده خو پلار خو مې در یاده که کنه چې پلار د سارا سړی هغه فقط بچیانو ته دا خبره کوي انتخاب وکړه کوم یو ګران ده؟ مور بیا را ګرانه وي مور ښه پلار سهار وختي نه مور پلار هم ګران ده خو پلار علیحده زړه کې ځای لري مور علیحده زړه کې ځای لري. ته صبر ته څه وایم ګوره پلار وختي جګېږي لاسګاډی ورسره یا د سړک تر غاړې چېرته ریډۍ درولي یا خوراکي غیر خوراکي توکي ورباندې ږدي خرڅوي سهار تر مازدیګره پورې ناري وهي یا په 10 روپۍ یا په 20 روپۍ سهار ځي ماښام ماخوستن کور ته راځي ماخوستن یې هم ډوډۍ هم زړه ته نه کېږي او یو پیاله اوبه یا یو ګلاس چای وچکي بیا هغې نه پس ویده سي. مور خو په کور کې هر څه ورته پلار راوړي سهولت یې ورته جوړ کړی کور یې ورته جوړ کړی د ټولو شیانو نه ځان خبروي نو بیا څنګه پلار ګران نه ده؟ یوه خبره درته وکړم ګوره پلار هم ښه ګران وي په سړي باندې خو دغه پلار ده چې ما ته دغو مسلک ته یې زه انتخاب کړمه که نه زحمت یې څه کش کو مثال تعلیم وکړه او اوس مې پلار جان دی خدای وبخي که نه و چې مجبوره شوم اوس مې خپل کار زده کړو هغه د ده سره مې شاګردي کړې وه تلویزیون په بخش کې هغه دې اوس استاد کړمه که نه مثال زه اوس ډېر ته خوشحاله یم خدای دې جنتونه ورکړي ټولو مسلمانانو ته داسې نه یم چې تا نه دې موږ پلار دا ټول څه مسلمانان دي ټول دې خدای وبخي. کوم خارجي هېواد ته مو سفر کړی؟ نه والا خارجي وطن مې یو دغه د نږدې وطن مې سفر کړی ده بل څو ځلې ما ته دوبۍ ته نږدې هېواد پاکستان ته لاړ یم او بله خبر دلته یو څو نفران وو په دغه په تېر نظام کې جمهوریت کې ما ته د وکیلانو وویل چې تا دوبۍ ته بیایم ما ورته ویل دا ګپ سره کوي که تجارتي اعلان ده بیا مې ورته ویل رښتیا وایي ولا رښتیا درته وایي بیا شکوریا بارکزی دغه مین اکبري دغه څو کسان دي که نه د سوشل میډیا کې کار کوي کسان ته خو ماته ویل چې راځه زه دلته واده نه ته کوم ما داسې فکر کوم که چېرته زه دوی هم به پوښتنه وکړه چې که ته ماته واده کوې څه سیستم کې واده ته کوي څه مشخصات به لري څه رقم ته سیستم به وي څه رقم ته به لوړه به وي ټیټه به وي دغه رقم په دې خبره زه نه غوم ناممکنه وم. ښه ډېر ښه په خپل هېواد کې کوم ولایتونو ته سفر کړی ده کومو ته لاړې کومو ته لاړ نه ولا چې درته ووایم میدان وردګو ته تللی یم میدان وردګ خو د خپل ولایت ته هلته تللی یم خو د نږدې دی صبر وکړه اوس نور هرات ته تللی یم او کندهار ته تللی یم او ننګرهار ته خو هر دفعه څو دغه دی د موږ خپرونې ماته ضبطېږي د بعضې هېوادونو ته تللی یم په بعضې ته چې کرایه نه وي چېرته ته لاړ شي او چې ضرورت نه وي هېڅ نه شي تللی او بل چې مصروفیت ولري هېڅ نه شي کولی چې بل هېواد ته لاړ شي بل ولسوالۍ ته لاړ شي بل هغه ته لاړ شي چې دا در سره وي بیا ټول ځای نه کار سهولت برابر وي. کوم هېوادو ته غواړې سفر وکړې چې زمینه درته برابره سي یو څوک پاسپورټ درکړي د سفر هر څه درته برابر کړي کوم هېوادونه دي په لیست کې؟ ما ته ولا زیاتر د امام کاران چې تللي دي مثال هند ته تللي دي فرانسې ته تللي دي زه هم غواړم چې دې سره هم شموله ټیک ټاک جوړ کړم دې خوا ته لپسینګ ورته وکړم وی بہت پیار ہے تی میرا پیار ہے داسې خبرې ورسره وکړم ښه خوند راکوي استاده مننه. کوم ډول ورزش مو خوښیږي؟ والا ورزش دی بوکسو ورزش ما ته ډېر خوند راکوي چې داسې بوکسر هم کوي چې بس چې چاته مې غوسه راشي په یوه بوکس ته ووایم که نه بلې دنیا ته ولېږم خو چې زه کوشش کوم چې دغه مغزه مې شاټ نه شي دغه مغزه چې دا مغزه شاټ شي بیا ما نه کار خرابېږي. ډېر ښه. اوس فعلا په پري وخت کې کوم کار کوئ لکه بغیر له تمثیل برخه کې چې مصروفه یې هغې نه کوم کار کوئ چې وخت ولرئ ورزش کوئ نه یې کوئ دوستانو ته مو وخت ورکړی ده؟ زیاتر وخت د ما نه خلک ګیلهمن دي چې مثال به ته د موږ کره نه راځي او ته د موږ کره ته نه راځي یا زه درځم نه راځي زه دا ورته یم چې وروره ما ته فکر وکړه که نه زه چې شی کوم زه چې شی نه کوم د کور سرپرستي مې په غاړه ده د ما نه د ګیلهمن نه اوسي هغه یو شعر ده مینه لوی دریاب ده په ګاډېږمه زه د نرتګی نه مړېږم خو ګوره مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم نه خو چې مینه د سره تا د ما سره مینه ده او د هغوم د ما سره مینه ده خو چې سړی چې سهولت برابر وي مینه ورسره مینه هم کولی شي هر شی تګ راتګ هم کولی شي چې اقتصاد صحیح وي اقتصاد مې شکر صحیح ده خو دغه تګ راتګ هم ډېر ښه نه وي هغه یو متل ده وي کم ششتن کم خوردن کم رفتن دا ښه کار ده صحیح متل تېر شوی لږ لږ. ډېره مننه. عمر مو څومره ده څو کلن یاست؟ یاره عمر مې یاره زیات وي یاره تقریبا
50 کاله به عمر وي بیا نو 50 دی وهلې ده 50 او شپږیزه زه ټولې شپږیزه ماته دا مس نه کوم راونډر چې راونډر شي زه ټولې دا څلوریزه شپږیزه یو بول نه د مس کړی ځکه د افغانستان د پرزا تلیا زه ګټور کار نه کوم نه من فکر نه ولې نه بالکل دا غدیر سلوي کاله چې د جنگ تیر شو چې ته تر وکړه خو زه ویم باید زه د افغانستان ملت خلکو ته زمينه ورکم خوشحالي ورکم چې مثال ما تشویقي مننه واده مو کړی واده مو شکر ده خدای فضل ده یو واده مې کړی بل واده مې اعلان تیر کړی ده که خو دغه چې د ډبل واده چې د اوس وشي مفت یې کوم پیسې نه کوم چې ته پیسې ورکړم خدای مهربان ده نه د واده د څه خلک د ډېرې ځوانانو افغانستان کې خو دغه رقم ته کېږي چې دی کور ته لاړ شي دته دسمال راوړی خبر نه کوزی ورته کړي تا چاته وړاندیز کړی و یا تا باندې څوک مین و یا تاسې په چا مین و خپل هدف ته ورسېدی نو څه ته ووایم وروره داسې یو چال وښه داسې یو چال و 2-3 ځایه زه لاړم واده ته مثال په طور د ما د کات اندازې په رقم ته وه که نه زه ته څنګه لاړم مستې به ما ته نفر به زه هغه کړم منفي به ورسولم والکه دا خو د ټیټ سړی دی دا مې ته داسې چینور ځواني لري چې ته ماته واده نه راکوي ښځه نو تا ته هم ټیټ سړی پکارېږي ځکه سړی خو نه پکارېږي 2-3 ځایه لاړم خبره لغوه شوه چې لغوه شوه سیما ورته مې خدای ای متل دی چې هزارم خدا داره بیستي مې وویل مې زیات امیده کېږم هڅه به کوو سی بل ځای لاړم دلته یو چېرته مېلمانه و د تر زامن چې دي د هغو خپلوانو خسرګانۍ د هغو زوتي لاړم هغلته یې ماته وویل چې دغه بسر کوي نه ده ما ورته وویل ما څه فکر کوي چې زه بسر کوي به هم که نه وم ویل تا په رقم ډېر دي ستې مې دغه د پرشتیا د مصر مې عکس خستی دا رقمي ما زه دغه بسر کوم وګوره ستیر ته وویل والا وی ته واده کړی ما نه والا استاده دا خبره ده چې نه وای کړې نور نه خوشحاله وی نه وی ته واده پیدا کړی ما یې که فکر کوي چې مثال به ته ورته یو فلم در باندې ډکوي یا کوم غده باندې وایي من فکر کوي بیا ما واده مې نه ده کړی خدای مهربان ده وبشي وی راځه زه ته واده در کوم هلته ما ملګری ده لاړو ډایرکټ مو ګول واخیستو لکه ټوکې چې کوي ستې مې ګول پر وکړو ګول دومره اوږد و هغه رقم هغه دستور نه دي دستور خو دې پېژنې دسمال هغه چې په شاره واچوه دومره اوږد و د ما ځکه باندې څه کېدو ستیمې واده وکړو مفت کله ځي 4 لک روپۍ بې لوړې خو درکوی دغه انتخاب تا وکړه او ما وکړو ښځه ولیدله ښځې زه ولیدله ما داسې نه چې ړنده وي په سنت طریقه دې وکړه په سنت طریقه ملا مې راوغوښتله یا مثال شیریني مې ورکړه ملا ته داسې نه چې مثال یار ته کوڅه تېر کرنګې ویر کړه داسې کار مې نه ده کړی حقیقت خبر ثبوت وي بالکل څومره ولور یې دننه واخیستی 4 لک روپۍ ولور شو یو دغه 1.5 لک روپۍ نور مصرف راوړو دا ولور یې څنګه دومره ډېر دننه اخیستی خو دا خو څه دستور وي هغه کېږي په مغو ولسوالۍ کې د میدان وردګ ولسوالۍ کې هغه همدغه قانون ده همدا دستور ده نه کم خسته شي نه زیات هغه د کپ منتوبه هغه قاتل کوي کلاس لکه هغه ورکوي نو نه څومره اولادونه لري ولا د اولادونه مې نشته خو ان شاء الله وبشي ان شاء الله کېږي ان شاء الله څومره وخت دې واده کېږي یاره دا 3 کاله شول چې ورسره مخامخ شوی او چې کړی مې دا شپږ کاله به کېږي زه خو بیا له اوسه ځوان یې نه وروره څه کوو واده د ما دومره ساعت تېر ده وروره څه مشکل نشته یو سندره به ووایم که شعر ووایم څه ونه ویم بس که سندره وایې ټوکه وایې شعر وایې نه دا سندرې ته به شو ټوکه خو مه کوه چې ښه سي تا طبیعت یې هماغه وایې نه زه سندره درته وایم صحیح ده سندره یو شعر د هغه ښایسته ورته ډالۍ کېږي وي زه په تا مین یم ته پوهېږې نه ولې مې د حالت ته خبرېږې نه وي زړه مې تا پسې سوری سوری دی زړه مې تا پسې سوری سوری دی لیونی دی لیونی دی لیونی دی مینتوب خبرې کوي مین وي دا ټول خو د ما د زړه ډېر شوق لري استاده د ما د زړه خفه نه شي د ما د زړه دغې ده دا رقم دا رقم چاکو باندې چې هغه کوم چاکو باندې چې غوڅه وي دا رقمي غوڅ ده نشته جوړ یو ځای هم نه ده جوړو ډیره مننه پښپازۍ کې کوم کار کولی شئ ځکه تاسو خو چېرته خپرونې وړاندې کوئ شمشاد تلویزیون کې خپرونې وړاندې کوئ هلته تاسو ولا یو ملګری مې دا پوه شوې ملګری مې دغه شاید ته وپېژنې امکان لري حشمت نومېږي بیا ډېر وخت اکثره وخت ما ډېر تشویق کوي چې مثال په طور چې ښه شی خوړی چمتو کړي وي بیا یې ما ته پټ کېدي او څومره درته کېدي خبرې نه به یې خبر نه دومره کې زړه کې د مڼه خو ډېره غاټه ده دومره کې شاته کېدی مګر واوره ما چې زه همدوره یې تا لپاره بس ده که نه واوره خېټه خو مې غاټه ده که دا وړه شی موږ ته کېدي شپېته وارې ما په خپرونه کې ورته وویل چې واوره موږ ته ډېر شی کېده بیا ما خپل کار
نه ترسره کوي. بالکل باید پوه شي تا ته باید د غیطان اندازې وړ خواړه کېدي او ما ورته چې لږ به ډېر خوراک چندو کوي د خېټه چې دا څومره ورځ دا نه وي چې نه مې راچوه. کوم خواړه مو ډېر خوښېږي؟ ما ته والا حقیقت خبره کوم یو پیزا یو کابلی پلاو هغه چې ښه چار به وي داسې نه چې غوړی باندې زړه سوځېدلی وي لږ ور واچوي نه سابو ته نه خو نه چې فقط غوړي لږ ډېر وي چار به وي او د هغه ورکوي موبایل کې داسې ښه سور کړی غوښه ورکوي او پیزا سره کوم خوند راکوي هغه د ماهي ورکوي او غوښه ورکوي د چرګ هغه یې مکس کړي وي دا رقمي سیباس ما ورته پرېږده هلته اوبه هم لږ راوړه بس خلاص درېیمه پرېږده چې څرنګه خوراکونه ته کوم. بالکل خوراکونه ډېر مه کوه که نه نور هم در باندې اثر کوي د په ګرځېدا کې د مشکلي وزن دې زیاتېږي یو ځای نه بل ځای ته ځان نسي انتقالوی دومره خوراک او وسیلات د هضم کې خو ما خو در یاده کله خو دا مې در یاده کله که نه چې ښه شي ته د ټینګې نه یم که نه ښه چې وګورم بیا ما پیریان نیسي یا مثال به ما بل عکس العمل راځي وو که نه څه شی دې بد ایسېږي هغه خواړه چې تا ته یې مخکې کېدي ته وایې زه دا نه خورم یا بل انتخاب یا خلک پیږي ولا د ما دغه بامیه ډېره بده ایسي ښه بامیه او تور بانجان مې ډېر بد ایسي دا څه دی چې پخې کې د سلو کالو مرض راپورته کوي د دواړو شیانو سره ډېر مخالف ضرب دا رقم علامه پکې کوم خلاص. بامیه خو ښه ترکاري ده نه هغه ته ما ته خوند هغه ما زړه نه مني زما ته که هر څه مصیبت وکړي ما زړه نه مني که نه هو نو بس خلاص. په زړه مو غټ ارمان څه ده؟ په زړه مو غټ ارمان مې دغه ده چې یو لوکس لانکوزر کې ناست وم تور شیشو موټر وي او یو ښایسته بوډیګارډ ولرم ښایسته بوډیګارډ نه بوډیګارډ هغه سره وي مخ ته مې یو ښه لوکس جلکۍ ډریوره وي او داسې سګرټ مې تبال کړی وي دا رقمي بیا سګرټ کش کوم لکه پرواز څه کوي تیاره کې کش هغه ولتو کې بس سفر کوي. هغه د سلیم خان غوندې هغه کوي چې تور شو موټر وایي داسې یو تور موټر وایي بیا خو واده لري د توبه وي او په توبه د توبه نو بیا ته خو واده لري همدغه خپل واده والا په موټر کې انتقالوه نو کلنډر څه کوي یا باډیګارډ څه کوي بل نه زه د افغانستان لپاره خدمت کوم که نه زه چې کوم ګوره دا خدمت نه څه چې ته موټر کې کلنډر ځان ګوره خو زه بیا داسې کار نه کوم ګوره ته ما خبر غوږ نه نیسي زه فکر کوم ته کور کې خفه یې نه خفه شکر د ښه ژوند لرم زندګي رب زه کور کې بیا کېدای شي دا خبرونه تاسې کورواله واوري بېګا ته شپه یا جومات کې یا د سړک تر غاړې نه داسې کار نشته کینګ یم کینګ دغه دلته چې کومې خبرې کوم که نه کور کې هم درکم خبرې کولی شم که نه بېغمه اوس هغه څه دی هغه کور کې ډارېږي بیرون خبره نشي کولی نه د ځواب وایي ځواب جی منه جواب خې منه خلاص بالکل بیا خو ماشاءالله تکړه په کیسه کې نه یم ګوره زه کاروبار کوم د ما خبره منفي نه دي د ما خبرې ټولې مثبت ډز نه مخکې مرې داسې بیخي زر در لګیا یې ترخه خاطره مو سره ته ووایه ترخه خاطره مې دغه یوه ورځ په دغه ماښام کې د ما خو داسې سیستم ده د شپې ناوخته پورې کار کوم په د دکان کې ځکه چې دغه بعضې خلک مامورین دي ناوخته د وظیفو نه رخصتېږي کوم شی چې جوړولو تر وړی وي هغه ورته جوړوم بیا ماښام کې وړي او وختي دکان خلاصوم بیا وختي چې څنګه راځي بیا وظیفو ته ځي بیا هغه شی هغه مثال که تلویزیون وي که ټایپ وي که LCD وي که هر شی وي مغز ساعت یې ورته راوړي بیا ماښام کې ناوخته وړي وروسته چې ډېر ناوخته په LCD کې مغزه خلاص نه شول ښه په تلویزیون کې خو زه مې شکر بیا به سبا په مغزه کار پرې واچوو په کار باندې انشاءالله جوړه به شي سبا ته زه تی په ناوخته شو نتیجه مثبت ورنه کړه چې مثبت یې ورنه کړه زه تی ما ورته وایم زه داسې ګورم د بیرون ګورم ته دا رڼا ده ما بیا دې خواته ګورم دلته هم رڼا وه هغه بیرون یې ګروپ کولی و ما ته معلومات نه کېدو چې دا رڼا ده که تیاره ده زه تی چې ګورم چې ډېر ناوخته شو مې ساعت ته وکتل 8:30 بجې د شپې ما ځان باشه بچ هغه متل دی ویرای مردی ګریز است دایرکت می دکان ته کلاب کړم روان شم ګوشکین به وکي وار کړل شپارو کا سندره امپلی کړی وی تا یاد وی زړګی می تا یاد وی لاره کې می نسو اتیار په کار می کړو بچات انور می چې کار کړی هغه خو هیڅ مشمارل می نه دی دتی می چې ګورم لاره کې روان په د کوڅه باندې چې ور مخامخ شوم روان یم ښه چې لاره کې دومره تیز پای را خوښه ده دومره تیز چې باندې مونږ خدای چاپ سره خاصه ده سچ دا څنګه دا ورته غوډه د ماچا د سلام ورته وچو السلام علیکم سپای د مونږ وډر شو زه د سپینه وډر شم یا د سپی خدا سي سترنګ ته وکړه پورته مخ پورته په واره
دومره سخت استغفر الله مې ویلي دي هلته سندره چونه دلته استغفر الله مې یم اول سړی اول فکر کوي چې ماخستان ده خو موږ د دغه سندرې مندرې ډېر شوق خوند راکوي زه شوقي یم لږ زیات ښه څومره ژبو باندې پوهېږي یا په څومره ژبو یاره په ژبو پوهېږم خو مګم ویلی نه شم چې دا څه معنا لري خو زما چې بهرني هېوادو ته تللی یم په خوب کې تللی یم وي که نه چې ته اوس مله پوښتنه وکړې چې کوم هېواد ته تللی په خوب کې چې تللی یم دا ژبې مې زده دي یو مې چینایي ژبه زده ده چینکون چې پوچې دیو ایشیو دو بس دا د یو ژبه ښه په روسي ژبه کې کورش خورش خرش خرش دا په روسي ژبه کې ده ښه او پښتو ژبه کې درته پښتو ژبه کې پښتو ژبه کې پوهېږو پښتو ژبه که ته یو بله پښتو ژبه غوره کړي خو هغه کې مو وایه ما ته دغه ډېر خوند راکوي هغه ښه راغلاست درته وایم هغه مېلمه چې کوم ځای ته بیایي هغه چې بیا ننوځي اول ته وایي چې سلام علیکم زه بیا ورته وایم ښه راغلاست درته وایم قربان دې سم هر کله راسي دا د موږ د پښتو یو لفظ ده او بیا په اردو ژبه کې ته کیا بولتا ہے کچھ بات نہیں یہ میں سمجھ گیا بس دا اردو ژبه کې ده خو په پوهېږم نه خو مګم درته وایم چې دا څه معنا لري ته به اوس په پوه شوی په دو ژبه باندې دغه لیدونکي په پوهېږي که ته پوه نه شي یا پوه شي پوهېږم پې ته ډېر لایق یې ډېرې ژبې دي یادې بس ماشاءالله تا سترګې ښایسته دي ما نور هم تشویق کوي ګوره او ما نه د بعضې خلک د ما نه په دغه لاره کې پوښتنه کوي وایي چې ماشاءالله تکړه یې بیا دو خلکو ته ځواب کې زه څه وایم خبر یې ورته ما تشویق کوي ما ته بیا ژړا راځي وکړم چې وژړم والله که بیا ما قرار کړي بیا چې دغه راباندې راوم شي د پیسې نه بیا نه قرار اوس به زړه نه درځي نه اوس زړه نه راځي اوس خوشحاله یم اوس تاسو په خپرونه کې یم که نه دغه څه شي نومېږي بی فاونډیشن بی بنسټ یعنی خدای دې دا کامیابه لري موږ سره او بس خوشحاله شم چې د خپرونه کې مې راوغوښتلم زه هر کله به راسم انشاءالله څه پیغام لرئ خپلو لیدونکو ته لیدونکو ته مې دغه پیغام دی ښه اول مقام کې خو دغه ته خو ماته وایي چې مثال د نجونو ته ډېر راګرځي ګوره چې په وطن کې دا ډاکټره نه وي یا مثال په طور د ښځې نه وي د وطن په څه شي جوړوو بالکل دغه باور مې دغه مقام کې دوه مقام کې مې دا خبره ده چې د نجونو مکتب دې خلاص شي بالکل او نجونې دې وهڅوي پوهنتونونه دې خلاص شي د ما په شمول کې همدغه پیغامونه دي او شکر د خدای نه راضي یم ښه ژوند لرم ښه زندګي لرم چاته مې لاس نه ده نیولی چې راکړه یو 10 روپۍ یا 20 روپۍ بس زه خپله هڅه کوم خدای مهربان ده ډېرې مننه ښاغلی جلال الدین بسرکې صاحب چې موږ بلنه مو ومنله موږ سره په خپرونه مخې ته بوتله او دوستان مو خوشحاله وساتل کور مو ودان آباد ودان اوسئ هر کله راسئ ژوندي اوسئ مننه ګران هېوادوالو دا زموږ د نن ورځې خپرونه وه له ملتیا مو مننه ښاد آباد او سرلوړي اوسئ